د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د خلکو بیلې بیلې طبقې. ډیر وختونه هلکانو او نجونو حتی لویانو ته تاریخ په عجب ډول ښوول کیږي. دوی د پاچاهانو او نورو کسانو نومان او د جنګو او نورو پیښو نیټې زده کوي. خو په دې کې هیڅ شک نسته چې تاریخ د هغو یو څو کسانو له جنګونو څخه نه جوړیږي چې بیا پاچاهان سوي وي. تاریخ باید د یوه هیواد د خلکو په باره کې بیان وکړي چې ژوند یې څنګه و، څه یې کول، څه ډول فکر یې درلودی. باید د هغو د ژوند د خوښیو او غمونو په باره کې وغږیږي. د هغو د ژوند د سختیو او پر هغو باندې د بریالیتوب په باره کې باید خبرې وکړي. که موږ تاریخ په دغه ډول ولولو نو ډیره زده کړه به ځنې وکړو. که چیرې موږ د عین مشکلاتو سره مخامخ سو نو د تاریخ مطالعه به مرسته راسره وکړي چې پر هغو بریالي سو. د تاریخ مطالعه به په تیره بیا مرسته راسره وکړي چې په دې وپوهیږو چې زموږ ژوند ورځ په ورځ مخ پر ښه کېدو دی او که مخ پر خرابېدو، یا دا چې موږ پرمختګ کړی دی او که نه. البته چې سړی باید د تیرو زمانو د سترو سړیانو یا ښځو له ژوند څخه یو څه زده کړي. خو موږ باید د تیرو زمانو د خلکو د بېلابېلو ډلو د ژوند له شرایطو څخه خبر ولرو. ما تاته ډېر خطونه کښلي دي. په دې لړ کې دغه زما 24م خط دی. خو تر اوسه پورې مو د هغو پخوانیو وختو په باره کې بحث کړی دی چې موږ ډېر معلومات نه پکښې لرو. سړی دغه په مشکله تاریخ بللی سي. که وغواړو لومړنی تاریخ یا د تاریخ سحرګاه بللی سو. ډیر ژر به د تاریخ د هغې دورې په باره کې خبرې وکړو چې ډیر معلومات پکښې لرو. دغه وخت به تاریخي دوره وبولو. خو دمخه تر دې چې لومړني تمدنونه پرېږدو، راځه چې یوار بیا سر ورایسته کړو او وګورو چې هلته د خلکو کومو ډلو ژوند کاوه. موږ ولیدل چې په لومړني قبیلوي ژوند کې خلکو بېلابېل کارونه په څه ډول سرته رسول. هلته د کار ویش وجود درلودی. همدا ډول مو ولیدل چې د قبیلې مشران په څه ډول خپل کهول له نورو خلکو څخه بیل کړ او د اداره کولو وظیفه یې پخپله یوازې پر غاړه واخیسته. له ده یعنې د قبیلې له مشر څخه یو لوړ سړی جوړ سو، یا په بل عبارت د ده کورنۍ په یوه داسې ډلې پورې اړه پیدا کړه چې له نورو خلکو سره یې فرق درلود. اوس نو موږ د انسانانو دوې طبقې وینو. یوه هغه طبقه ده چې اداره یې په لاس کې ده او امرونه کوي. بله هغه طبقه ده چې اصلي کار کوي. البته هغې طبقې چې اداره یې په لاس کې وه ډیر قدرت درلودی او په دې سبب یې له خلکو څخه هغونه شیان اخیستل چې وس ته یې رسېدی. او ځکه چې له هغه نورو کسانو څخه یې ډیر شیان اخیسته نو تر نورو خلکو ډیر شتمن او بډای سول. او لکه څنګه چې د کار ویش پر مخ تللی، څو طبقې منځته راغلې. پاچا او د هغه کورنۍ او درباریانو د مملکت د ادارې او د هغه لپاره د جنګ کار سرته رساوه. هغو عموماً کار نه کاوه. وروسته په کلیساو او مندرو کې اوسېدونکي دیني مشران راتلل چې په هغو ورځو کې کار ډیر مهم و. د هغو د کار په باره کې به بل وخت خبرې وکړو. دریم تاجران ول. دوی هغه ډله وه چې د یوه هیواد شیان یې بل هیواد ته وړل، کار یې اخیستل او خرڅول او دوکانونه یې رایستل. څلورم کاسبان ول. دا هغه خلک دي چې ډول ډول شیان به یې جوړول. هغه کسان دي چې له وړیو څخه به یې انځي جوړولې، ټوکران به یې وودل، خاورین لوښي به یې جوړول، له ژړو، سرو زرو
او عاج څخه به یې شیان جوړول او نور ډیر ډول ډول شیان به یې جوړول. د دغو خلکو زیاته برخه په ښار کې دننه او یا ښار ته نږدې اوسېدل، خو په کلیو کې یې هم ژوند کاوه. او وروستنۍ ډله بزګران او کارګران وه چې د کلیو پر مځکو او په ښارونو کې به یې کار کاوه. البته چې دغه تر ټولو غټه طبقه وه. نورو ټولو طبقو کوشش کاوه چې له دوی څخه یو څه لاسته راوړي.